سلامونه جوړ په خیر د ماسپښین 3 بجې شوې زه جنت یم درمان په تخنیکی ملتیام پام را بولم لنډو وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د ایران د تایباد څارنوال حجت صدیقی ویلي چې 408 افغان بندیان د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دغه بندیان د ایران په 8 ولایتونو کې نیول شوي وو او ډیری د نشهیي توکو اړوند قضیو په تړاو بندیان وو. د هغه په وینا یاد کسان د ایران او افغانستان ترمنځ د بندیانو د لیږد د 11 پړاو په ترڅ کې د افغان چارواکو په حضور کې وسپارل شول. هغه زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد په همدې بهیر کې 3 ایراني وګړي هم له افغانستان څخه ایران ته ستانه شوي دي. د شنګهای همکاریو سازمان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي بختیار حکیموف ویلي مسکو له کابل سره باثباته اړیکې لري او د افغانستان په اړه د دغه سازمان د کاري ډلې د بیا فعالېدو ملاتړ کوي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري UNHCR راپور ورکړی چې په تیر 11 لسیزه کې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې په نړۍ کې د بېځایه کېدو کچه راټیټه شوې ده، خو د اوږدمهالې پناه غوښتنې بهیر لا هم دوام لري. د رویټرز د راپور له مخې تیر کال 15.4 میلیونه کسان د جګړو تاوتریخوالي او نورو زورونو له امله خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د لاریونونو پر مهال 15 کسان وژل شوي دي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې په وژل شویو کې 11 ملکي وګړي او 4 نور امنیتي سرتیري دي چې د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په لاریونونو کې 50 کسان ټاپیان شوي دي. اخوا راپورونه وایي چې لسګونه زره کسان د کشمیر مرکز مظفرآباد په لور د لا پراخو لاریونونو په موخه روان دي، خو امنیتي سرتیري یې مخه نیسي.